د مځکې قانون ده. په دې مځکې کې یو قانون موجود ده، په هغې قانون باندې چې ټوله دنیا روانه ده باید موږ په همغې قانون لاړ سو. که به زه دا خبره د تعصب په بنیاد کوم، ما د قرآن هم ووایي، ما د کتابونه هم ووایي، ما د پنج کتاب هم ووایي، دغو باندې موږ ډېر باور لرو. زه د یو افغان او د انسان او د یو ماډرن ډیموکرات لیبرل افغان په توګه له واشنګټن ډي سي نه دا خبره در سره کوم. ښه غوږ ونیسئ. په ټوله دنیا کې که دیموکراسي ده، که پاچاهي ده، که دیکتاتوري ده، که هر څه تندر سیستم ده، سیستم خپل کار کوي، مګرم په دغه ځای کې مالک یا حاکم د دې خاورې معلومي. د ما او د تا مشکل دلته ده په افغانستان کې چې زه او ته د کور مالکین که هر څوک یو، میلمه دې واکدار که او میلمه هم ډېر سپین سترګی ده او راجګېږي، تا اوس واک ته نه پرېږدي. دا کار موږ د پاچایانو په وخت کې وکړه. په پاچایانو کې موږ غضب دا کړو چې لږ مو خوا دې خوا ته هم لاسونه اچول. په خپل منځ کې پښتانه هم نه ورسره جوړ، کنداریان هم نه ورسره جوړ، خو ښه یې وینئ د موږ تاریخ له څه شي جوړ ده. د ورور نه یې سترګې وباسلې، له کاکا نه یې سترګې وباسلې، له پلانکي نه یې وباسلې. دا یو غټ غضب و، زه نه په غږېږم. تاسو ما ته یوه نمونه راوښیئ په ټولې دنیا کې د شیخ زید کورنۍ چې ده په دوبۍ کې حاکمه ده، نو ټول عربان یې چې دي تسلیم دي ورته وایي چې السلام علیکم. کله انګریز سره قرارداد کوي، کله امریکا سره معامله کوي، کله طالب سره معامله کوي، شیخ زید یې کوي. د سعود کورنۍ په سعودي کې حاکمه ده او دا ټولې معاملې چې دي سعود کورنۍ کوي او لګیا ده. دومره تیل ورسره چېرته دي؟ خپل نظم یې جوړ کړی، له چا لاس پرې کوي، له چا سر پرې کوي. سعود راغلی د لمسی او کړوسی دا معامله یې روانه کړې. زه دا خو دغه رقم څه په ترکیې کې حاکم معلوم ده، په هند کې حاکم معلوم ده، په پنجاب کې، په پاکستان کې د پنجاب حاکم معلوم ده، په امریکا کې د کوکیژن سپین معلوم ده، په کاناډا کې د کوکیژن سپین معلوم ده، په استرالیا کې د انګریز بچی معلوم ده چې استرالیا کې حاکم ده. نور نمونه نه درته اخلم، په ټوله دنیا کې دا شی حاکم ده. د ما او تا په افغانستان کې ستونزه دا ده چې ما او تا کې دا شی نه ده معلوم. که دا خبره وکړې تاجک او هزاره او ازبک وایي د دې په خاطر نه کوي چې هغوی خو نه غواړي دا شی وسي. زه او ته ځکه نه کوو چې ولا خلک متعصب راته وایي. ګورئ، زه پښتون نه یادوم چې پښتون دې دا کار وکړي. دغه افغانستان ما او تا نه سیاسي او ایډیولوژیکي ګوندونه لرو او نه یې جوړوای سو. دې ته ټرایبل پالیټکس وایي. راتلونکي 100 کالو کې، 200 کالو کې، 1500 کالو کې چې موږ له دغه قومي سیاست نه خلاص وو، موږ به ډېره غټه توره کړي. زه او ته که دیموکراسي کوم د قومونو په چوکاټ کې به یې کوو. قوم به راسره وي، چوکاټ کې به بیا لګیا یو، کار به کوو او ورو ورو به دا ټولنه د انفرادیت خواته وړو تر څو پورې هغه صحیح د سوکال دیموکراسي ته برابره سي چې امریکا په داسې کم 2500 کالو کې 2500 څو کالو کې امریکا لا تر اوسه نه ده برابره. که څوک وایي امریکا دلته دوی اوباما رئیس جمهور ولیده، ولا امریکا کې خو دلته دیموکراسي ده او تورم کې رئیس جمهور کیږي او سپین هم کې رئیس جمهور. وروره په عذابوه مې مه. په امریکا کې سپین حاکم ده. د ټرمپ سره ولې ټرمپ وایي په دې تاریخ کې ما نه زیاتې رایې چا نه دي وړي. هغه ورځ یې په ډیبیټ کې ویلي او رښتیا هم وایي. ټرمپ ته رایې دي چې شي لپاره ورکړي، پی ایچ ډي لري، خبرې ډېرې زده دي. ټرمپ یوازې دا خبره کوي چې I'm white fucking supremacist Caucasian. 80 میلیونه انسانانو د دې لپاره رایه ورکړه چې ټرمپ دا خبره وکړه، لکه دا زه چې کوم چې زه سپینه یم د دې ملک هغه یم. دوی دا بارډر باندې ولې چیغې وایي؟ د مکسیکانیانو فیصدي لوړه سوه په 2012 کې چې ما سبق ویلې په امریکا کې د هغه فیصدي 12% وه د لاتینو. بل ورځ چا ګوګل کړې وه 18 ته ختلې وه. ته وګوره 6% لاتینو. بله غم دا ده په دې باندې سپینیان پیږي چې دوی له مکسیکو سره 14 سټیټونه مکسیکو نه په زور نیولي. کله یو کومه بله رایادېږي چې په جاپان باندې امریکا اتوم بم واچي او پیږي امریکا څه وکړه؟ ټول سیټیزن جاپانیان چې 100 کاله یې تېر کړي وو، که 200 کاله یې تېر کړي وو په امریکا کې، ټول یې راواخیستل په یو خاص ځای کې بندیان کړل. بندیان رقم یې په دې کړ چې خاص ځای ورته وټاکه چې چېرته به یې جاپانی لیده هلته به ورلېږه.
وایي موږ په جاپان اتوم بمونه اچولي دي، داسې نه چې دا جاپانیان دلته یو غوغا جوړه کړي، نو دا ټول یې راټول کړل، نه یې سیټیزنشپ ته وکتل، نه ښه ته په یو خاص ځای کې بندیان کړ. سپینیان په دې باندې پوهېږي چې که چېرته دغه فیصدي 20% ته تقریبا رسېدلې، که دا 10 ته ورسېږي، دغو مکسیکنیانو نه هزارهګان جوړېږي، له دغو تورانو نه تاجک جوړېږي. دوی اوس نه غم خوري، ورته وایي چې اول به بارډر بندوم او بل به د خلکو نه دلته سا باسم تر څو پورې دا واک ورنه کړي. زه د یو امریکایي په توګه باندې زه نه غواړم چې له سپینیانو نه د امریکا واک واخیستی سي. اوس یې فیصدي تقریبا 40-50 ته رسېدلې، چې دا 50 ته لاړه، ټول افغانان دې له امریکا او له کاناډا نه کډې کوي، افغانستان ته ځي، ځکه دلته کورني جنګونه شروع کېږي. امریکا په د دومره طاقت سره دا نشي کولی چې دغه ډایورسیفیکیشن دی مدیریت کړي، تر څو پورې سپین واک په لاس کې ونه لري. ښه، میډیا باید سپین سره وي، سیاست باید سپین سره وي، میلیاردران باید سپین وي، رئیس جمهور هر څوک وي، کانګرس باید سپین وي. تاسو پوهېږئ دوی دا قاضیان و دي، ما په خیال دا قاضیان مکمل به سپین دوی ټاکل، ځکه قاضیان هغه څوک چې ټولې فیصلې به یې کولې. دوی ته دومره دا مهمه ده چې دې ته توری راولم که رای نه ولم، او که راولم کوم توری راولم او په کومه طریقه باندې راولم. او وروره دا موضوع په امریکا کې 2.5 کالو کې حل نه سوه، ته ما ته په دې 15 کلن دیموکراسۍ کې حل کړې. ښه، چې نه حل کېږي، که تاجک کولی سي د افغانستان مدیریت کې راسئ، د ما به د ټولو پښتنو نه یوه هیله وي، منګه ستړي یو په دې خپل عمر باندې په افغانستان کې غواړو چې دا موضوع حل شي. تاجکه ته د افغانستان در مدیریت که، له پنجشیره راووځه، له پروان او له تخاره راووځه، ته لاړ شه د افغانستان مدیریت که. موږ پښتانه خپلو کې نه سره جوړېږو، ته تاجک راجک سه، ما هم در سره ورور که، هزاره هم در سره ورور که، دا نور هم ورونه که، ته 300 کاله د افغانستان په مخ بوځه. که وایې چې دا باید دوی سره غوڅې خبرې وکړو، دا نسي ویلی چې تا ته وایي چې ته به پښتون نه یادې، تاجک به نه یادې. وروره چې یادې نه کړې، موضوع نه حل کېږي. کوای سي که نه و نه زه کوای سي، زه به درته ووایم هغه د چا خبره فرضیه ده. موږ پښتانه به درته وایو چې موږ خوښې منډه په هزاره دې ځان ومنه، منډه په ازبک دې ځان ومنه، په ترکمن دې ځان ومنه، په خپلو تاجکو کې خپلو منځو کې ځان سره ومنئ چې آیا تا محمد نور صلاح الدین مني، آیا صلاح الدین دې راجګېږي، د احمد مسعود مني. تاسو خو ځکه یو بل اوس منئ چې د ما له ډاره د ما لپاره اتفاق کوئ، چې کله کله یو بل منئ، چې کله واک تا ته در وسپارم د افغانستان، بیا ته له مانه ډېر مدني نه یې، ته له مانه ډېر یو بل سره وازنې په قدرت باندې نیسې کوئ. نه، هزاره تا ته یې سات کومه، ته راسه دا موضوع ته در واخله، ته لږ موږ کې ویښیاره مې، سیولایزم یې، مدني مې، سبکونه مو هم ډېر ویلي، ماسټرۍ هم لرئ، راسه ته دغه کار وکړه، موږ پښتانه در تېر یو. ما پرېږده چې د افغانستان یا په تا جوړ کړم یا زه جوړ کړم، ته هم نسي کولی ترکمن او بله نه. ښه، ما ته خو دا د زار غوړپ راپاتې دی، یو څوک خو به د افغانستان مدیریت کوي، یو څوک خو به یې مدیریت کوي. که تاسو نه سئ کولی، زه چې کله دا واک واخلم، د ما له کندهارویو نه، د ما له پکتیاوالو، لویه پکتیا نه، د شمال له پښتنو نه، د غرب له پښتنو نه، د لوی مشرقي، له دېو نه د ما ډېره زیاته لویه هیله هم ده، 2000 هم درته کوم، زاره هم درته کوم، موږ او تاسو د هغ عمر خلک یو چې موږ او تاسو ته د افغانستان کشاله را په غاړه ده، دا د خوند لپاره دا کار باید ونه کړو، دا د مجبوریت نه باید وکړو. موږ باید په خپلو منځو کې کینو، ښه چې دغه واک موږ ته راوسپارلی سه، که نه راکوي دا خلک، د ما درته اجازه ده، دا د ما غږ دلته ریکارډ کوي، زه تاسو ته اجازه در کوم د امیر عبدالرحمن خان غوندې، که پښتون نه منله پښتون کلم کوي، که هزاره نه منله هزاره کلم کوي، ملا مخې ته یې واړوئ، که تاجک نه منله تاجک د ملا مخې ته کېنوئ، که هر چا نه منله د ملا مخې ته یې راواچوئ. د دنیا او د آخرت یې زه ذمهوار یم. په آخرت کې د دې ذمهوار یم چې ما نه خدای پاک د دې پوښتنه کوي دا کس دې ولې د ملا مخې ته اړولی. د یو مسلمان په توګه باندې خدای په سر حاضر منم او وینم، او د دې خلکو دغه ټول شیان زه تاسو ته فتوا در کوم، زه یې روا ګڼم، ځکه زه غواړم چې د میلیونونو انسانانو ژوند خوندي سي او په میلیونونو انسانانو مړه نه سي. کله د ایسای لاسته او کله د KGB لاسته او کله د انګریز لاسته او کله د امریکا لاسته ونه لویږم، حتی د بنګال هم د ریشخان څو د بنګال لاسته هم لویږم. موږ او تاسو باید سره راجمع سو، خپلو منځو کې دا زور ازمایي سره وکړو چې وروره زه تاجک ازبک هزاره ته یم چې تا سره د ما کار نسته، وروره ته نه د ما سیال یې، سیال ډزنټ مین چې زه نه غواړم چې تا ته دا ووایم چې ته له ما کم سیال یې. سیال نه بلل په دې معنا نه ده چې کامل ځان نه بلم، وروره د ما موضوع له تا سره نسته، ځکه ته د افغانستان د مدیریت جنجال ما سره نه لرې،
تاجک ته ما سره د ټول افغانستان د مدیریت جنجال نه لرې، ته د واک جنجال لرې چې ته واک ولرې. ته وزیر باید اوسېږې، ته میلیونر باید اوسېږې، ته باید تجارتونه ولرې، ته باید پارلمان کې اوسېږې. دا بیروکراسي ده. بیروکراسي که تاجک چلی، واضح خبره ده، له پښتنو نه تاجک او هزاره په بیروکراسي کې ډېر مخکې دي. موږ او تاسو به ټول عمر دغه 1,01,000,000 مامورینو ته نه یو ناست. موږ به ملټي نېشنل کمپنۍ راولو، موږ به دلته سکتور خصوصي ته وده ورکوو، موږ به ډېر جاب کریشن کوو. ما او تاسې ډېر تکړه ټول کوچیان موچیان سره خلک یو، څوک به دیکاني کوو، څوک به خپل کوچیانیتوب کوو، څوک به دوبۍ موبۍ کې سره ورک یو. دا بیروکراسي به راته همدغه خلک چلی، دا کوم چې دي. موږ خو په بیروکراسۍ کې دوی سره جنجال نه لرو. مګر زه دا خبرې دې لپاره نه کوم چې تاسو نه پوهېږئ. دا خبره باید له شپ شپ نه راووځي او شفتالو ورته ویلی چې ځکه د ما وي ته اکثره سیاسیون هم په دې چې باندې اوس کرزی ده هلته غاټ هغه ورباندې لیکلی چې 12 نفر هزاره کشته شو ده او بلا 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 بلا. کرزی د دې ملک 12 کاله رئیس جمهور پاتې شوی وروره. دا کندهاری ده، دا پوپلځی ده، دا درانی ده، دا د ما وي تا که ته یې منې که نه منې. 12 کاله ریسنټلی د افغانستان رئیس جمهور ټاکل شوی د پښتنو له ما نه کرزی ښه نمایندګي کوي. د کرزي دغه پوسټ کول، دا که کرزی اوس رئیس جمهور هم نه ده، دا CIA هم ګوري، دا KGB هم ګوري، دا بل هم ګوري، دا بل هم ګوري. دا چرسي که په دې شي باندې نه پیږي، دا د ده ستونزه ده. که په پیږي او دومره ضرر ماته رسوي، خو دا خو له ده سره هم باید زه دا خپله موضوع روښانه کړم چې وروره دا ته چې شروع کړي، دا 12 کاله دې د عمل څنګه په مخ باندې به وو. ګورئ، که څوک دا خبره کوي، څوک د یون په نوم باندې، څوک د ګلبدین په نوم باندې، څوک د کرار په نوم باندې، څوک د فیضان په نوم باندې، څوک د احمد په نوم، من کې دوی نه لیبرال مني، من کې دوی نه اخوانای مني، من کې دوی نه طالب مني، من کې تاسو پیږئ. والله قرآن درته خورم که چیرته طالبان ازاره وای، ټول ازارګان به طالبانو. والله بله چې طالبان تاجک وای او داسې قدرت لاسته نیولی وای، ما د 20 میلیونه قرآن وای چې نیم ایران به مور سره طالب کېده. دا مخکې چا دا یوه خبره وکړه ډېره زیاته، هغه بل روم کې انګار وکړله ما په خیال باندې چې اول وار ده چې انګار وي خیره خبره کړې چې موږ پښتانه نسبت ټولو قومونو ته ډېر سیولایز او مدني یو. دغه خبره کوټ کوم، مګر همدا داسې نه وه چې ده نه ما اول وار واورېدلی، ما خپله هم همدا څو وارې کړې ده، خو نن یې سم خوند راک. موږ ځکه سیولایز یو، دغه قرار ده 40 ساعته پښتنو پسې لګېدلی که هغه خلکو ته موږ پښتانه ووایو. زه مخالف یم، مګر د ما د مخالفت طریقه به لږ بدله. ګلبدین باندې منګه لګیږو، ملا عمر باندې منګه لګیږو، ملا رباني باندې منګه لګیږو، طالب ته نه مور پرېږدو نه خور پرېږدو، ځان هم په وزنو دام وزنو. دا هېڅ کې چې پښتانه دي یو رقم ته نه پرېږدو، ګلبدین یو رقم ته نه پرېږدو، خو موږ سیولایز یو. موږ ځکه سیولایز یو، په موږ کې دا تعریف سوې ده چې دا د سپي زوی ده، دا د سړي زوی ده. موږ ته پښتون که مهم وای، ما به نور محمد ترکی نه وازه. ما ته که پښتو مهمه وای، ما ته که پښتو مهمه وای، ما به حفیظ الامین نه وازه. ما که پښتو مهمه وای، ما به ډاکټر نجیب په دار نه راځړاو. او ما ته که پښتو مهمه وای، ما به اشرف غني له ارګ نه پسې اخیسته. وروره خو که سردار داود هم د ما وزلی پښتون ده او بل پښتون وزلی، که ترک هم د ما وزلی، که حفیظ الامین هم د ما وزلی، که نجیب هم د ما وزلی، که اشرف غني هم د ما پسې اخیستی. او که 20 کاله د یو پښتون سټیټ، که تاسو پښتون سټیټ ورته وایئ، دې په مقابل کې جنګ هم د ما پښتون کړی ده. نو چې ما پښتون خپل رئیس جمهوران وزلي، خو په دې پوه سه چې ما ته پښتون نه ده مهمه، ما ته دا جغرافیه کې څه نور شیان مهم دي چې تاسو وړاندې په دې شیانو باندې نه پوهېږئ چې ما ته چی مهم دي. ټو میک لانګ سټوري شارټ، دغه ملک کې چې نوم یې افغانستان ده، تر څو پورې چې دغه نور خلک، خو ما درته ویلي چې دوی نشي کولی. دغه افضلي صاحب پورته راوخېږي، افضلي صاحب ډېر زیات درنه خفه یم، دومره زیات درنه خفه یم چې په ژوند کې زه له یو کس نه خفه سوی یم، هغه ته یې. ولې په دې تا نه ډېر خفه یم چې تا ته ما د استاد په توګه کتل، تا ته ما د سایکالوجست په توګه کتل. که په سیاست باندې نه پوهېږې او سایکالوجي باندې پوهېږې، نو لطفا په سیاست کې کار مه لره، ځکه سبا به چا توهین کړی او تا توهین د موږ توهین ده. په دې ملک کې په دې سیاست کې ورور وزلی، پلار زوی وزلی. که تاسو نه دي وزلي، موږ هغه خلک یو چې هغه سره خپلو منځو کې په چړو په خېټو خېټو کې ویلي. تا یو پوسټ هم کړی، هغه دې په انګریزي کړی چې نوره دنیا خبره کې چې انګریزان هزارګانو سره د نسل لپاره بد سلوک کیږي. او ورځ دې خبرې ما اورېدلې، داسې مې درته غوږ نیولی چې دا د ما استاد پروفیسر چې هزارو سره دا رقم ته سلوک کیږي، او هزارو سره د نسل په نوم باندې، هزارو سره د DNA په حساب باندې. که دومره نران یې، دغه زه اوس یو چېرته روان یم، هغه جایم پرېږدم. 20 منټه ته غږېږه، 15 منټه ما ته غوږ ونیسه.
چې زه تا ته یم استاده که په خبره نه پوهېږې راسه ما ته یو زنګ راووایه ورته دا ټلیفون دې راکړه ما په دې موضوع سر نه ده خلاص چې سر دې در خلاص کړم او که سر دې خلاص شي لطفا دا د خلکو چکچکو لپاره ما مه شرموئ ما ته په کور کې بدۍ مه جوړوئ والله بله دا ټول شیان تاسو ته ټوکې ښکاري والله بله باندې پوهېږئ او زه نه لیونی یم نه سپېلنی یم چې دلته راغلی یم همدرد ته هم کنځا کوم ځان ته هم کنځا کوم بل ته هم کنځا کوم وروره ما په خپله د